یاره وایم زما نیکه دې خدای وبخي خو ډېر ښه دوه میله پیدا کړی په 20 میله کې به همتې مرغۍ نه خطا کېده چغچغ کوې مړه ګورې اوس درپسې دا 2 میله رالمه ملکم په مخه اخیستې یاره وایم چې دا چپا بچي مې چېرته ورک شوي د سهاره داسې غیب دی او په پته نه پوهېږم چې کم خوا تللی دی او کم خوا نه یاره د اوسني هلکانو خو هسې ځان شرمولی دی ویم بس ټوله ورځ به په دې ټیلیفون کې لګیا وي نه به دا ټیلیفون ستړي شي او نه اوسني هلکان نیکه بابا بیا دې څه کیسې راغښتې دي بس دی که نه وایي دا واده راله بس دی در وکړه ښه مانه نور صبر نه کېږي بس دی کېنه سرکوزیه نه سلام نه دعا او ما له غصه وکړه ویم تا به بیا په دې میرات مړی کې شنې سرې ښځې لیدلې وي ځکه دې ځان لیونې کړې دي د ښځې بچیه نیکه بابا دې ته ټیلیفون نه وایي ښه دې ته موبایل وایي موبایل هر چا سره هغه دونه موبایل دي او بله دا چې سړی ځوان چې که نه نو د مچرانو له پکار وي چې بیا هغه له واده وکړي دا ولې نیکه بابا چې بې سوال کې ویم د اوسنو کشرانو نه د سترګو نه حیا او شرم تللی دي په خپله واده غواړي د مونږ سترګو نه خو شرم او حیا لوتلی مونږ خو چې کله په لار باندې روان یو نو مونږ وایو چېرته جینۍ ته ګو چې ور لنډ یو نو هغې خاوند وي خاوند وي ویمه سترګې دې ښه ده چې کږې دي کار به دې راله کتلی مونږ خو چاته اړو کتلي نه یې جینۍ ته نو ته چې دا واده غواړې اوس دې وي ما له واده وکړه نو تا سره دې خو په دې موبایل کې هر وخت دا فلمونه ګورې ونیسه اوس په خراب کې مه کوئ غلی شه سرکوزیه د موبایل بچیه اوس تاسو مشرانو چې د ځان نه ګوګوشتو جوړ کړی دي ناخې مونږ به ودونه نه غواړو چې په موبایل کې بس لګي موږ به د خپلو مشرانو وړاندې سر نه چکو منځولی په اوچت اواز به م خبره نه شوه کولی پوه شوې نه کوه نیکه بابا واده خو لا لرې خبره ده نیکه بابا ستاسو زمانه بېله وه او زمونږ زمانه بېله ده ښه او نور نه پوهېږم خو بس ما له به د نري کاکا لور کې ځینې بس نه راځم دې کور ته ځه اوده د خدای دې تا ووایي خدایه ویمه دا څنګه زمانې ته پاتې شو اوس هلکان د مشرانو نه په زور ودونه غواړي ویم دې سرکوزي خو داسې خبره وکړوي چې ګورې زه به بیا نه راسم چې تر څو پورې دې ما له واده نی کړي نو ویم داسې چل کومه چې ورځمه اوسنۍ زمانه شوه د دې نري کاکا دا لور ورله غواړم راځه 2 میله لور یې راکړه چې ستا دا دوړه او څنګه وباسمه یا خدایه نو موږ ته پاسېدو یو وای وای خدایه زما دې توبینو ویمه چپا په دې سپینه ږیره دې راله په دې مزلونو زړه شین که خدایه بیخ د نري د کور وباسې چې کله به راځي وای 2 میله تام راله لاس مات که خدایه نو ویمه چې دې زویله مې چا لور ورکړې نو ویمه هغلته به پې دا ګردنې خالي کوم یا کماله ودرېږه کار مې دې در سره
ما کمال خانه ویم د دې نري دا کور به څومره لري زما خو د املا ماته شوه بابا ورشه بس دغلته نږدې دی واړه به ولاړ وي تپوس به ترې وکړو دغه مخامخ کور یې دی یاره ویمه کمال خانه یو تپوس درنه کومه جی بابا ویمه دا نرۍ به زما هغې زوی له دا لور راکړي او که نه یاره ورشه ورته ووایه خو ستا هغه زوی هم ډېر بدرنګ دی نو خدای خبر شه خو زه ورته ووایه ورشه داسې اوس خدای کوږ وږ پیدا کړی دی چاپا دی نو څوک زه ورشه ټرۍ پې وکړه خیر دی ورشه ورکړې شوی دی ورشه ښه ده زه ورځم کمال خانه دوا کوه زه دوا به ته کوو زه الله دې مل شه زما خیال دی جوړې دی کور دی یا نری یا روزه خدایا السلام علیکم بابا جی وعلیکم سلام نری بچی په خیر جوړ تکړه بابا جی څنګه شکرونه په دې عمر کې هم 2 میله ځان سره ګرځې راځه دننه یا بچی نو څوک ما وی که چا راله دا لور خور راکړه نو مې د مخې سره به پې یو له شل دانې ووهه دننه راځه دننه راځه رمضان خیر کوه یاره بچی سرته کېنه بابا جی باره کېنه ولې مې شرمېده خدای مسلمانه سرته کېنه یاره بچی یا الله خیر یاره ویمه بچی سم کېنه بابا جی الله دې خوشحاله کوم د نن زمانې واړو خو اثرونو ته ناست او مشرانې لنګو ته ناستي خوشحاله اوسې نريه ساره خوشحاله که بابا جی څنګه دې پېښه وکړه یاره ویمه نريه که خوښه دې وي که نه جی نو زما هغه چپا زوی نه دی او نو ویمه که ستا خوښه وي نو دا لور به دې ماله په جولی کې راواچې نیکه بابا د دو دستور نه ونوزو که څنګه نیکه بابا لاړو د خیره نیکیان شو که نه ویم داسې چل دی نريه ډېرې ویتې چې ته مې نه دي زده صفا خبره راته کوه نیکه بابا زما لور له به پوره 6 تورې کالې کې کله خوښې خو یا بسم الله اوه نريه ویمه دا 6 تولې خو ډېرې زیاتې دي دا خو زه نشم کولی نیکه بابا زه هم د 6 تولو نه کمه نشم درکولی لور مې ویمه دا دو دستور هم ډېر ګران شو 2 میله چې خفه نشي ماخوې ته نن ډزومه خو بس ونه ډزېدې ویمه نريه زما ستا دا کور نشي رغېدې ته خو بیخي د کېټو غر ته وختې دونه زما وس نشته لاړم درنه عسکرې وکنه زما دې په توبو توبی ویمه چې ناستو منو د چیو ست راته نه کولو او اوس راته پتلو کې د دروغو ستونه کې نیس کم درنه لاړم درنه وای قوم مې ډېر ستړی شو وای خدایه بیخ د بوډاوالي وباسې ویم تو ګوره دې نري ته ته به وایې که دا لور دې ما په پیسو اخیسته 6 تولې کالي نیکه بابا مبارک میشه دې ته واده به مې کلی ما ډېر بې شرمه لکې زما وړاندې د واده خبرې کې غلې کښېنه نیکه بابا تا باندې زما د واده د خبرې بدې لګي ولې تا په خپله نو کړې څه ویمه ما واده کړی وه خو ما ته نه د خپل ښځې پته وه او نه راته د کلي پته وه چې په کوم کلي کې ما له ښځه کړې ده
سک راله نیکه بابا مات کو یاره ته اوس ما ته پخوانۍ قیصې مه کوه بس دا راته ووایه چې نري درته اوس څوبې وایي ویم نري راته د خپلې کورکورې لور شپږ تولې کالي ووې ځان خبر کا او له کور رنګ شپږ تولې کالي که مطلب انکار یې وکړو که نه ویم اوس په خبره پوه شوې خو دا راته ووایه چې نري انکار وکړو نو اوس درله د چا لور غواړمه به داسې کار وکړه که نه دا به داسې کار وکړه چې هغه چورلندي کاکا پسې ورشه د هغه خو سمه ښایسته لور ده الله زما دې توبه یا بچې ویم د چورلندي لور خو ډېره بدرنګه ده توره پیشه ده څنګه به ورسره وخت تېرې یاره نیکه دا ته څه وې داسې کریمان اوتې دي که نه چې څه چوراره یې به تاله جوړه کړمه ولې تا ته څه دې معلوم څه بس نو بیا څه دي چې کریمانو باندې جینکې سپینېږي نو بچې دغه دې ورغلم ورپسې بس ورته دا خدای دې پخې ووله دا کېدازو نه خورې ګرې ښه ویمه پخوانۍ څپیاکې راته رایادې کړې پخوا به خلکو څپیاکو لکه داسې په دیوالونو تپلې آی ځوانې لاړې لولور شوې بخیر راغلې بچې نیکه بابا څنګه یاره بس بیا ښه یم خو دا راته ووایه چې د هغې چورلندي کور چېرته دی بابا داسې یو 10 قدم ور مخکې شه زیړ ګیټ دی دقه یې کور دی او که ویې خو چې څه لاړ شم نه بچې بس را اشاره چې دې راته وکړه دا ډېره صحیح ده بابا ځان الله دې مړ شه ای خدایه پاکه نو یاره ویم په دې اوسني وخت کې دا څیز ښه شو پخوا خو به خلکو په کوي باندې بورقې تړلې وې اکثر به کوي ته پرېوته بیا به اوبه نه وې قیامت خو دا څیز ښه دی اوسني ټیم کې دا څیز ښه دی د چورلندي کور خو زما خیال دی دا دی ویمه چورلندیا روزه یا چورلندیا خیر شه باباجي څنګه راغلې خبره کوه یا هلکه نو ته خو ودرېږه نو زه به درته خبره وکړمه باباجي دونه ټیم ما سره نشته خبره کوه یا د خدای بې انصافه په دې چورلندو دې ما نه په سر دړ کړ ویم چې ته ودرېږې نو زه به درته خبره وکړم ویم زه درنه لور غواړم لوره ویم دې عمر ته دې وګوره او زما لور غوښتو ته وګوره یا خدایه یا چورلندیا د خدای بې انصافه ما راغورځې ځان سره بوډۍ یم ویم په دې چورلندو دې د سر مازغه خراب شو یا د خدای بې انصافه زه درنه لور خپل ځان له نه غواړم هغه خپل زوی چپاله درنه دا بدرنګه لور غواړم ودرېږه که نه وای خدایا اله به خبر شي چې تاروجه بیله ورشي نیکه بابا زما د بدرنګې لور د قیمت نه خبرې او که نه ویمه ودرېږه چورلندیا دا راته ووایه چې د لور دې څه قیمت دی ویمه جنج کله راولمه ځان دې خلاصوه باباجي د دننه روان دی به زما لور له 10 تولې کالي کې بیا به جنج راولي 10 تولې کالي و هغه هم ستا لور له او 10 تولې کالي او هغه هم زما لور له د خولې خوند دې ښه دی نه خدایا پاکه
ویم چپاغه بدرنګه لورم درله چادر نه کړه خدایا وای خدایا په دې تلو راتلو یې مړ کړم وای خدایا قوم مې مات شو وای دادا څنګه چلو شو جنج پسې به کله ځو وای جنج پسې به کله ځو خدای دې بیغ د چورلندي وباسي اما بچې دې زړه ته دې غاټه تیږه کېده ولې هغه څنګه ولې وما بچې چورلندي لستولې کالې د خپلې لور ماته ووې اوله کورو مې دې وینو د ویسټنډیز هغه توره بیشه هم دله دننه کړه هغه خلک چې دې په تت ماښام باندې یریږي یا ته پرېږده ماته دادا دا ټول دله نن تخته کوم لکه د خریرو یې دله غورځوم اوس دې هغه ټول زنګون وباسمه دا ولې دا دونه بدرنګ یمه ته فرنګو ویم خره چې دا ګردنې دې پاتې شوه تش ټوپکې یوړه سرکوزې دې چرته پې خره چې څوک خو کړي نو ګرځی دې دغه تش لرګي ودرېږه هلکه چپیه په دې کوتک څه کې اخوا سمنه دا کوتک خو نه دا ټوپک دی وی هلکه ساده ګوله ته دې چورلندي او برلندي او نري او پیري ته وګوره چې دوی ماللونه راکړي ولې زه دونه بدرنګ یم مړه ته ما ته وګوره ظالمه بله ورځ چالو خان په خپل فلم له غوښتمه وګوره مړه دې چپوسو سترګو ته دې ګوره تا له څوک لور درکړي ما له به راکړي دروغ مه وایه دا ته داسې ده چینارو نه چې تا له به لور درکړي هم چپوسي او چپوس اوسه اخوا چې د چکنډې ډوبوسه ټول توت ته هېدوم بچې یې چترانله به راولم چپا اوس ځان راټینګه ولې ځان اوس راټینګه که نه چپا کارګي لاټینه د چقندرو پیشه دا خو مې هغوی ته مورچن ویله راشه ظالم اوس مې اوچت کږنې چیسکې مې اوس دی والله که نه خو دله خوالم درشم دغلته پکې پروت اوسه چپسه لاړم دنه وای د ظالم بچی راشه جوړ میلوم را روان دي هلکه د میلو نه ګورې زه ډېر سخت یېرېږم وای دادا خدای دې بیخ وباسي چې چپا کوم خواطلې دي دادا خبرخونې سمې پیسې مې وګټلې دا څه دي ته ورته وګوره په ټوله شپږ مې دانه پیسې وګټلې ویمه خدایه قده چې په ما دې مرام وکړه اوس ورځه به چې کوم کور ته ورځې بس ورځه ډارېک واده او په ډارېک واده انپن کې ویمه یا بچي واده خو به ویمه وکړو خو ویمه خوښه دې نه ده چې دا زاړه هډوکي لږ په عذاب کو لږه ټینګله وته راځه که نه دادا دغه ورځ خو ما د خدای نه
راتو چپا اوس پته ولګي چې د سیره څوک بغېږي بچانې کړې دې بچان مشره کلي مې د باندې خبر کړی دي راځئ هله دې خوش بچانې پټې کړي راځي دا دروغ وي داسې ودرېږه یو کس په خبره کوي مشره د چپا د کارنامونو خبر نه کوي نو چاپا څه چل کړې دې خبر مې که که نه څرنګه یې کړي دا دروغ وي دې خوراک راپېټي دا خو دوی چې دروغ وي پرېږده مړه دا خو د ما د واده پیسې دي پرېږده مړه ما دې خو